بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان. غنی خان پښتو اکیډمي ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. زه به نن تاسو راخیم چې تاسو په خپل فیسبوک ګروپ څنګه جوړوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو شان سره وړوکی شان ریکویسټ دی چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به تاسو چې دی براوزر به کول کوئ او فیسبوک ته به راشئ. چې فیسبوک ته راشئ دلته کې تاسو په تاسو لیکلي ګروپس په ګروپس باندې به کلیک کړئ. په ګروپ مو کلیک کړئ کې تاسو ښایي کریټ نیو ګروپ په دې کلیک کړئ. دلته دا دلته کې موږ تاسو راغلي کوي چې ګروپ نیم دلته کې به تاسو د خپل ګروپ نوم ورکړئ چې تاسو په باره کې جوړ کړي که د ګیمز په باره کې جوړ کړي که خپل ملګرو یو ذاتي یو ملګرو په باره کې جوړ کړي او که نه چې تاسو پکې نور څه د خپله مرضي مو ده که نه چې څه په باره کې دا جوړوئ هلته کې بس د دې نوم ای نوم به دلته کې ورکړئ. زه خو ما خو دلته خپل چینل دی نو زه د ای په باره کې جوړوم هلته کې زه به ورکړم پښتو اکیډمي. او دا بس ما نوم ورکړو او اینه ښکته بیا تاسو راشئ چوز پرایوسي باندې مو کلیک کړئ پبلیک باندې مو کلیک کړئ. پای مو کلیک کړئ نه پس ښکته لیکلی چې انوایټ فرینډ نو دلته کې که تاسو چې ګروپ جوړ دا تاسو دلته کې دا پرې کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو ټول فرینډ شو کړي. تاسو چې دې اوس کم فرینډ راغواړئ نو هغه تاسو به پای کلیک کړئ نو هغه دلته کې دې ګروپ ته راشئ چې که دلته نه شئ کولی خیر بعد کې بار طرف نه بیا تاسو را انویټ کولی شئ خو که دلته نه یې کوئ نو هم صحیح ده که بعد کې هم کولی شئ څه خبره نشته او په کریټ په کلیک کړئ. دا زموږ ګروپ جوړ شو او دلته کې به تاسو چې دی انوایټ فرینډز هم تاسو لره دي ایډ کور فوټو نو تاسو به دلته کې خپل د کور چې کوم تصویر هغه دلته نه ورکولی شئ نو په دې به تاسو کلیک کړئ او اپلوډ کور فوټو باندې به کلیک کړئ چې په دې چې تاسو کوم تصویر جوړ کړي نو هغه به پای به دلته کې کلیک کړئ. موږ سره دلته کې موږ سره اپلوډینګ کېږي دا د موږ سره تصویر چې دی اپلوډ شو او بس په سیو به کلیک کړئ. دا د موږ سره چې دی تصویر اپلوډ شو بس دا اوس بس دا د ګروپ تیار شو زمونږ زموږ سره بس زموږ ګروپ تیار شو. او دلته کې تاسو لیکلي چې ایډ ډسکرپشن دلته کې به تاسو ډسکرپشن ورکوئ چې دې کې تاسو څه کوئ. نو زما خو تاسو له پته ده چې سافټویر د دې ګروپ کې د سافټویر په باره کې او نور داسې چې معلوماتي ما څه دغی نو هغې په باره کې به دلته کې ورکوم او تاسو خپل کوم ډسکرپشن وي او بیا تاسو دلته کې ورکړئ. او بس سیو باندې کلیک کړئ. بس دا یو وړه غوندې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کوله که خوښه شي مې لایک هم کړئ شیر هم کړئ او سبسکرایب هم کړئ او د بیل آیکن ضرور دباؤ کړئ چې تاسو ته ما ته را روانې ویډیو نوټیفیکیشن درځي. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.